ټینشن دی. ټینشن دی. ټینشن دی. کور کې سړی ذات نه وي نو د هغې ډېرې مسلې دي. ولې چې زموږ پلار چې کوم په انګلیسي دومره مسلې نه داسې به دغه شو کار به زما نه و نو هغه به خپله رشته وویسته. دا وه یو پښتانه فنکاره دې زه به تاسو ته وایم چې په سوونو باندې دې ډرامې جوړې کړې دي، داسې ګانې ویل دي، ډانسونه مختلف قسمه چلونه یې کړي او یو خپل دوران چې دی هغه یې تېر شوی و. نن چې کوم دا ویډیو مې وکړه تاسو په سر کې هم وکړه ډېر زیات خفه شوم او ډېر زیات سوچ کې لاړم چې آیا اخر کار ولې داسې زوال په دې باندې راغی داسې حد ته هغه لاړه. زه به تاسو ته ویم دا نادیه خلیل ده او که نادیه خیال ده داسې څه نوم یې دی. د دې نه مخکې که موږ د فنکارانو په زندګۍ باندې لږه رڼا واچو که نه نو هغه هم دقه اهل دی او څرنګې که تاسو زرداد بلبل اوس چې کوم دی هغه ته وګورئ د دې نه پس د اسماعیل شاید څه به ډرامې کولې د خندا ډېرې زیاتې پني داسې کم ګلبالي په نوم مشهور و هغې ته وګورئ ورسره کم جانداد چې دی هغه دنیا ډرامې کړي دي هغه ته وګورئ نور هم په بلا شی دا وخت مالې نومونه نه راځي خو د هغو ټولو چې کوم دی دقه یو حل دی دقه په ضلالت باندې او دغه په رسوایۍ او دغه بد حل چې کوم دی هغو ته جوړ وي. نو زه تاسو ټولو هغه پښتنو خویندو ته وایم چې څوک هم لکه که مونږ ولو پخوا نه به د ډراموګانو سیټ ته راتله نن چې کوم دی هغه ټیک ټاک سوشل میډیا طرف ته ځي خو صرف پکې لږ چینجز شوی دی نوره قیصه هغه ده. نو تاسو ټولو ته زه وایم چې سبا له به بیا دقه حلي او دقه شان چلونه به بیا ستاسو سره کېږي څوک به هم د تپوس نه وي نه به در سره لکه تاسو د دې خبرې وړئ چې دې سره څوک واده هم نه کوي د دې د وجې چې آیا داسې انډسټرۍ څه ته راشي نو خلک بدنام شي دې سره په وجه باندې بیا څوک واده ورسره هم نه کوي. نو دغه کم حالات چې دي تاسو وکاتو